السلام علیکم. په نن ویډیو کې به تاسو د وروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو ته یو څوک د ناشنا نمبر نه ټلیفون وکړي او تاسو د هغه ټوله ډیټا معلومه کړئ. یعنې څنګه چې تاسو ته څوک د ناشنا نمبر نه ټلیفون وکړي د هغه عکس تاسو ته په سکرین باندې راشي، ورسره د هغه فیسبوک آی ډي راشي، انسټاګرام آی ډي راشي، ټویټر آی ډي راشي، په سوشل میډیا چې څومره اکاونټس هغه جوړ کړي دي ټول تاسو ته ډایرکټ تاسو په سکرین باندې راشي او تاسو هغه کس وپېژنئ د اول نه چې دا څوک دی. صحیح ده؟ نو ډېر زبردست او اسانه طریقه ده، خو دا طریقه به هله کار کوي چې د یو چا په دغه نمبر باندې د سوشل میډیا اکاونټس وي، یعنې د سوشل میډیا فیسبوک آی ډي هر څه چې هغه په هغه نمبر باندې وي نو هله به راځي. صحیح ده؟ په دغه صورت کې به دا کار نه کوي. که مثال په طور باندې په یو نمبر باندې چا د فیسبوک وغیره آیډیانې نه جوړې کړي نو بیا به دغه طریقه کار نه کوي. زما نوم دی حسین علي او تاسو ګورئ حسین علي سکلز یوټیوب چینل. راځئ ما سره موبایل ته تاسو ته ټوله طریقه ښیم. نو یو ځل تاسو ته بیا وایم که د هغه د فیسبوک یا وغیره آیډیانې په دې نمبر باندې نه وي نو بیا به تاسو ته هغه نه راځي او په دغه صورت کې بیا دا کار نه کوي. صحیح ده؟ نو ټول ناول به تاسو په خپل موبایل کې دغه ایپ ډاونلوډ کړئ. تاسو کتلی شئ آیکون کالر آی ډي، دغه ایپ به تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. دا د فیسبوک خپل جوړ شوی ایپ دی. صحیح ده؟ نو چې کله تاسو دا په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ دا به سمپلي کولاو کړئ. دا به تاسو نه څه پرمیشن غواړي هغه به تاسو ورکړئ، اول نه ما هغه ورکړي. صحیح ده؟ چې کله کولاو کړئ نو ستاسو په موبایل کې چې څومره سیو نمبرې پرتې دي د هغې ډیټا خو به اول تاسو ته راشي. دا تاسو کتلی شئ په هغې باندې به تصویران ټول باندې ولګي. اوس که تاسو ووایئ چې اوس ناشنا نمبر نه تاسو رنګ راشي او هغه تاسو څنګه معلوم کړئ نو سمپلي چې کوم نمبر نه تاسو ته ټلیفون راشي نو بس هغه نمبر په خپل موبایل کې سیو کړئ او چې کله تاسو هغه نمبر په خپل موبایل کې سیو کړئ نو د هغه ډیټا چې ده نو هغه به هم ستاسو موبایل ته راشي. اوس تاسو د یو چا د فیسبوک وغیره آیډیانې څنګه کتلی شئ په دې باندې نو کله چې دا ایپ تاسو کولاو کړئ نو سمپلي هغه په تصویر باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو دا تاسو کتلی شئ په دې باندې داسې کلیک کړئ نو دلته کې به تاسو وګورئ دلته به تاسو ته ټول د هغه سوشل میډیا اکاونټ میلاو شي، فیسبوک، واتساپ، دغه شانتې که لوکیشن هم بعضې فیسبوک کې ورکړی نو هغه به هم راشي. صحیح ده؟ او میسیج ته هم کولی شئ، ټوله ډیټا به راشي. اوس د د فیسبوک آی ډي راوړم نو سمپلي په فیسبوک باندې به کلیک کوئ او کوم فیسبوک چې تاسو انتخاب کړئ دا تاسو کتلی شئ د هغه د فیسبوک آی ډي به هم تاسو ته راشي. تاسو هغه ته فیسبوک باندې میسیج کولی شئ، د هغه تصویران ټوله ډاټا هم کتلی شئ. نو دغه ډېر زیاته اسانه طریقه ده. خو په دې کې به تاسو نور اپشن میلاو شي. تاسو کال ریکارډ کولی شئ، ټلیفون تاسو ته څوک وکړي هغه ریکارډ کولی شئ. اوس تاسو نمبر نه دی سیو هغه ته تاسو ډایرکټ په واتساپ باندې میسیج کولی شئ او نور داسې ډېر زیات اپشنان چې دي نو په دې کې پراته دي. نو دغه ایپ ته په خپل موبایل کې اوس انسټال کړئ او ټوله ډاټا تاسو د هر چا کتلی شئ. نو دا ونه ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.